هغه چې څنګه وویشتي ته توپنچه راکړه چې تر ویښه مشره د توپنچه ورکړم که یا وخوږې ورکړه توپ هم ورکړه امپور هم ورکړه کلشینکوف هم ورکړه کاکه یې که یې اوس خپله واخلمه کښېنه کښېنه داسې ځای به یې په لغت وم ښه که بیا کښېنې کولی زه به دې پیاجېږم زما په سیمه کې لوچګي که لوچګي نه کومه زه بدماشي کومه زوی خورا غټ بدماش نه یې درته جوړ شوی وا ماسچټ موده ته راسه دوړه سال ما پوښتنه وکړه ټوله به زما باره کې درته وایم نو زوی ته د پولیس څخه نه بیریږې یا د پولیس څخه زه نه بیریږم پولیس خپله زما څخه بیریږي زوی بیریږي به مګر نور پولیس زه د هغو څخه جلا یم ولې ستا او د هغو څه فرق دی زه د هغو سره ډېر فرق لرم تر اوسه چې کوم علاقې ته راغلی یم ټوله علاقه مې د جرم څخه پاکه کړې ده زما علاقې ته چې هم هر څونه پولیس راغلي دي ټول مې صفا کړي دي مانا ته په مشر هم صفا کې وا مانا ته په مشر صفا کې وا واخه ویکه ویکه صفا که ګوبی ارام شه یا ونیسه راویښ شه صفا که ونیسه ګوبی وم ارام شه څه ارام ارام راته وایه بېرندوکی چې ته زه بیرندوکی یم ورو څه شي ای وروره دی بیرندوکی دی و غټ بېرندوکی دی د باندې بدماشان ډبوي او په کور کې به نه ډبوي ګوبی زه ته بیخي ډېر خبرې نه که ولې شرمېږه نو خو ښه وایم ورشه زما لپاره چای راوړه ولې زه یې څښم په دا خاطر ستا د چای راوړلو لپاره زه وظیفه نه کوم که دولتي کار نو راته ووایه ښه دولتي کار کوې ته ته دولتي کار کوې ورشه د ماموریت وخت جارو کله دولتي کار ته مې درته وویله د شوالي د کار ته مې نه درته ویلي زوی ته یو کار وکړه دا وظیفه پرېږدې ولې په دې خاطر چې زما ستا مخ نه وي خوښ زما مخ چې نه دی خوښ نو خو ورته خپلې سترګې وکاږه باید به زما مخ نه وینې زوی یې چاټ کوی ورځ به زما د لاسه مړ شوی ده ولې ای مشره که دې پوښتنې خلاص شوي دي زه ولاړ شم بالا زویه د پولیس ماموریت ته راغلی یې د خواش کړنی راغلی چې هر وخت زړه وغواړي ولاړ شې ونیسه اول یې قبول کړله اوی اول ما ویې راښکاره که د هغه څه نو څنګه قبول کړمه د واده د قبلېدو دا نه درته وایم خپل جرم دې قبول کړه ښه ښه د جرم د قبلېدو درته وایه خو زه نه قبلومه زویه قبلوې که یا که نه بیا شکنجه در کومه که شکنجه راکړه که مې کنجه راکړه خو زه یې نه قبلومه ای ګوبه ته سامان راوړل ته مشر دا دې واخله دا څه دي تنباکو دي مشر تنباکو زما سره د هغه سامان اسراوه د دې سامان خبرې زه نه کومه د شکنجې د سامان خبرې کومه مشره اوس د سامان راوړلو هېڅ ضرورت نشته ولې ځکه چې زه د جزا څخه تښتمه ګوبه ولې په واډۍ کې ولې ګوبه د عادي مشر ومې ویشتي